السلام علیکم ګرانو زده کوونکو د دې جوړو موضوع صاحب نګام نشو د څنګه چې د موږ سلورګونه عملي د اشعار کسر موږ شروع کړو په دې کې د جمع او تفریق مؤلف ته او په دې ویډیو کې چې موږ راځو د اشعار د دونو ضرب او تقسیم وایي راځو په اول کې چې د اشعار د دونو ضرب ته دا زده کوونکو د اشعار د دونو په ضرب کې چې لومړی چې د اشارې د لامې څخه سره نظر کوو د عادي ضرب په شان چې د دونو سره ضرب کوو آخر په حاصل کې چې د اشعار عددونه شمارو چې څو رقمه زموږ سره چې د اشاري عددونه دي اشاري رقم دی په هماغه اندازه چې دی موږ چې د اشاري عددونه جلا کوو راځي یو مثال حلو مثلا ګورې دې کې مهم نه ده چې اشعار عددونه چې دی د اشعار عددونو سره لاندې راشي خو مهم دا ده چې دی موږ ګورې موږ چې د اشاري رقمونه لرو دې نه چې دی بیخي صرفانه ده کوو اوس سوال حلو مکمل د عادي ضرب په شان مثلا 2 په 2 کې څو کېږي څلور 3 په 2 کې شپږ 3 په 2 کې شپږ راځو 3 په څلورو کې 3 په 2 کې شپږ دویم حد ته راځو 3 په 2 کې شپږ 3 په 3 کې 9 او 3 په 3 کې 9 راځو دغه سره جمع کوو څلور خپله شپږ او شپږ 12 یو حاصل یو او نهه شپاړس یو حاصل لس ګورې ګرانو زده کوونکو اوس څه شی کوو اوس چې دی دغه اشعار دغه دواړو کې چې دی د مضروب او مضروب فعل دواړه کې چې دی موږ ګورو چې څو اشعار عددونه څو دانې دي ګورې اشاري برخه یو برخه دلته دی یو برخه چې دی دلته دوه برخې دي نو راځو په حاصل کې هم چې دی یو د ښي طرف نه چې دی هماغه دوه رقمه سره جلا کړو یو دوه اشاري رقم دلته راځي نو دا دغه طریقه زموږ چې دی د ضرب په شان نه په همدې طریقې سره چې څومره عددونه وي نو اشاري عددونو ضرب چې دی هماغسې عادي شان ضرب کوو بیا په حاصل کې چې دی د اشاري علامې سره چې کوو جلا کوو راځو د اشعار کسر تقسیم ته د اشعار کسر تقسیم هم چې دی ګرانو زده کوونکو ساده تقسیم په شان ده کله چې د اشاري نوبت راغی نو هغه چې دی موږ خارج قسمت ته اړوو نور چې دی کومه طریقه نه لري مثلا سوال دی ګورئ ګرانو زده کوونکو چې دی دغه سوال چې دی د اشاري عددونو تقسیم په یو صحیح عدد دی نو دا څنګه حلو راځو چې دی د ساده تقسیم په شان دا حلو کله چې د اشاري نوبت راغی اشاري نوبت چې خپله اشاري چې دی چېرته راوړو مقسوم علیه په خارج قسمت ته یې راوړو مثلا څلور په دوو کې څو کېږي اته خلاص څلور راښکته کوو دوه په دوو کې څلور اوس چې دی د اشاري علامې نوبت دی دا چې دی ډایرکټ دلته لیکو اشاري دلته لیکو دا بل عدد ورته څه کوو ښکته کوو اشاري دلته لیکو او بل عدد څه کوو ښکته کوو اوس اشاره دلته راغی نو درې ښکته کوو یو په دوو کې دوه منفي کوو یو وخت کېږي څلور ښکته کوو اوس ګورئ اووه په دوو کې څو کېږي څوارلس اووه په دوو کې څوارلس نو په دې طریقې سره چې کولی شو چې سوال چې کړو حل کړو نو ګرانو زده کوونکو د تقسیم میزان او د دواړو د ضرب میزان چې دی همداسې د جمع د ملي میزان او د هغه میزان هماغه ساده د ضرب او تقسیم کوم میزان مونږ چې لوستی دی هماغه زمونږ چې دی دې کې دی نو دا زمونږ د نن ورځ درس په دې کې چې درس باندې پوه شوي یاستئ ښه وخت د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمټک سبسکرایب کړئ